احساس غريب تحسي احيانا دا یو عجیب احساس وي چې په لغته دې ووهي خوږوي دې نه، في ضرب يعني یوازې وایي زه دلته یم. انا ساكن هون. اول مره رحت لعند طبيبتي لومړی ځل چې ډاکټر زما امیدواري تایید کړه، اعطتني د مورولۍ کتابچه یا موتر پاس یې راکړ. الدفتر اللي هو الموتر باص بتسجل على ډاکټر له لومړۍ ورځې زما د ازموینو پایلې او زما په بدن کې د بدلونونو ثبتول پیل کړل. بروح فيه على الدكتور. هر ځل چې ډاکټر ته ځم وزن مې ګوري، د وینې فشار ګوري او د وینې او ادرار نمونې اخلي. At this kind of pregnancy week, the hearing is not خلال فترة الحمل د امیدوارۍ پر مهال باید لږ تر لږه 3 ځله تلویزیوني ازموینه وکړم سونار او موجات فوق صوتية څو د ماشوم وده وکتل شي. تقدر تشوف البيبي اللي لك. که امیدواره یاست او کار کوئ باید خپل رئیس یا ګمارونکی خبر کړئ، المرأة عاملة فكمان لازم ځکه تاسې په کارځای کې د مور په توګه د خوندیتوب ځانګړي حقونه لرئ. خاصة بالمرأة الحامل وبطفلة بأثناء العمل. بحال الحامل كانت عم تتلقى مساعدة من الجوب سنتر. که د جاب سنټر یا سوسیال مرسته اخلئ باید هغوی خبر کړئ بس حتى تعرف او خپل موتر پاس ورښکاره کړئ. تقدم لهم الموتر باص لإلها. طبعا ومكتب العمل بهيدي الحالة رح يدفع للمرأة دوی به د ماشوم لپاره د اړینو احتياجاتهم. توکو اخیستلو لپاره پیسې درکړي. معلومات أكثر. د نورو معلوماتو لپاره هاندبوک جرمني ډاټې وګورئ. هلا أكثر شيء هلا یوازینی شی چې اوس یې په اړه فکر کوم دا دی چې څنګه یوه ورځ خپل بچي سوریې ته بوزم سوريا چې خپله او د خاوند کورنۍ مې وګوري، أو إني يجيبهم یا که دوی وکړی شي دلته راشي او ورسره وګوري، دا ډول به زما ماشوم پوه شي چې لویه کورنۍ لري.